السلام علیکم. پېښور کلیک کې درته هرکلی وایم. زه نن تاسو ته یوه وړه غونډه کې کیسه کوم چې مونږه د خپلو مسلمانانو وروڼو سره مرسته څنګه به کوو. ډېره سخته واوره ورېدلې وه او یو ښځه چې موټر یې چلولو او ناڅاپه د موټر ټایر یې پنچر شو. د خپل موټر نه راکوزه شوه او سړک په غاړه ودرېده او هر یو موټر راتلونکي ته یې لاس ورکولو خو چا ورسره هم مرسته نه کوله. څه نیمه ګنټه تېره شوه، د دې نه بعد یې ډېره یخني هم وشوه او نه پوهېده چې څه وکړي. خو یو زوړ شانتي موټر راغی. کله چې رانږدې شو نو لاس یې ورکړ، نو موټر ودرېدو او یو ځوان ترې راښکته شو او دې ښځې ته یې وویل چې خورې څه مرسته درسره وکړم. ښځې خپل د موټر ستونزه ورته وویله. ځوان ښځې ته وویل چې ته موټر کې کېنه، زه سمدستي دا موټر ټایر بدلوم. ځوان ډېر په تېزۍ سره دا ټایر بدل کړو، خو کله یې چې کار خلاص کړو نو ښځې ورته یو څو روپۍ په لاس کې ونیولې. ځوان ورته وویل خورې د پیسو لپاره ما دا کار نه دی کړی، خو بس دومره وایم چې زما په شان ته هم بل چا سره مرسته وکړه. او ځوان روان شو. ښځه چې ډېره وږې شوې وه نو لږ وړاندې یو هوټل و، نو هلته یې هوټل ته تاو شوه. په دې وخت کې هوټل ګارسونه چې هغه هم یو ښځه وه او حامله هم وه ورته راغله. د ښځې خپل فرمایش ورکړو د ډوډۍ وخوړه. ګارسونې ته یې وویل څو روپۍ شوې؟ هغې ورته وویل 300 افغانۍ. ښځې $100 ورکړل. ګارسونه لاړه چې ماتې پیسې ورته راوړي، خو کله چې راغله ګوري چې ښځه نشته او یو لیکنی کاغذ په میز پروت دی. ګارسونې چې کاغذ ولوستلو پکې لیکلي وو باقي پیسې مې هم ستا د میز د رومال لاندې مې ایښي دي، $300 دي، خپلې مریضۍ لپاره یې استعمال کړه، زما په شان ته هم له بل چا سره مرسته وکړه. ګارسونه چې کله کور ته لاړه حالت یې ښه نه و. خاوند یې چې یو غریب سړی و موټر یې چلولو. ماښام چې کور ته راغی ویې لیدله چې ښځه مې په تکلیف کې ده. نو ښځې ته یې وویل چې روپۍ هم نه لرم چې نن موټر هم دومره کار وکړو چې لږ څه سودا مې پرې راوړه، او موټر هم زوړ دی چا نه اخیستو چې خرڅ کړی مې وي. ګارسونې ښځې ټوله کیسه ورته وکړه چې هغه ښځې ورته $100 ورکړي وو او په اخر کې ورته لیکلي وو لکه زما په شان ته هم چا سره مرسته وکړه. د خاوند په سترګو کې اوښکې راغلې، ځکه چې خاوند یې هغه ځوان و چې د هغې ښځې د موټر ټایر یې بدل کړی و. نو الله تعالی له نیکانو سره مل دی. کوم لاس چې مرسته کوي په هماغه لاس یې الله تعالی عوض درکوي. نو ضروري ده چې ټول مسلمانان د یو بل سره د خپل وس مطابق مرسته وکړي. امید لرم چې دا ویډیو به مو خوښه شوي، نو دا ویډیو لایک کړئ او خپلو ملګرو سره یې ضرور شیر کړئ د ثواب په نیت چې څوک نه څوک ته فایده ضرور واخلي. د راتلونکي ویډیو دپاره زه تاسو نه اجازت غواړم. د الله په امان.